السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. ولې واده یا جنسي رابطه ولرو؟ دا علم د الله جل جلاله یو لویه ډالۍ ده چې چاته یې ورکوي. یو شي ته چې زه متوجه سوې یم په افغانستان کې همیشه هغه کسان چې د طب په بخش کې زده کړې کوي ځان بېطرفه ښکاره کوي، هم د سیاسي نګاه څخه هم د دین له نګاه څخه. زه د دې خلاف یم. باید د طب د بخش اشخاص هم سیاسي نظر ولري او هم اسلام اړوند نظرونه ولري، هم ځان خبر کړي هم ټولنه ترې خبره کړي. راځو، زه یو پلیلیست لرم خپل په یوټیوب چینل کې د اسلام او کورنۍ په نامه. نن د اسلام او کورنۍ په نامه د پلیلیست د ویډیو نوبت دی. د ویډیو موضوع ده ولې واده یا جنسي رابطه ولرو. وای موږ 5 علتو په خاطر چې هم اسلام دا تایید کړی ده هم روانشناسي تایید کړی ده، د 5 علتونو پر اساس موږ دا تصمیم نیسو چې موږ باید واده وکړو. څنګه؟ ولې؟ د جنسي غوښتنو رفع کول. د واده اصلي مفهوم، اولین مفهوم چې دی هغه د جنسي غریزو رفع کول دي. عموما نارینه ډیر و جنسي رابطې ته ضرورت لري، ښځه هم ضرورت ورته لري، خو نسبت و ښځې ته یې نارینه بیخي ډیر ضرورت ورته لري. خو وایي تاسو یو شی په یاد ولرئ، د جنسي روابطو اړوند معلومات ډیر کوي او بل ته یې ورکوي، لیکن د ادب په چوکاټ کې حیا باید موجوده وي. وایي تاسو میړه او میرمن دومره مسره فري کېږي چې یو د بل مخ ته په تشناب کې استنجا وهي. یعنې د میړو د معاینې تر مابینځ باید نزاکتونه وي. مثلا تاسو ګډ شاور کولی سئ یو ځای ولمبېږئ تر شاور لاندې ودرېږئ، لیکن دا چې یو د بل مخ ته استنجا وهي یا مثلا رفع حاجت کوي، دا ستاسو هغه د روابطو دغه د منځه وړي، حیبت هغه درونوالی یې د منځه وړي. تاسو کوشش وکړئ چې په خپل روابطو کې حیا ته پاملرنه وکړئ. ګورئ، وایي د علم په زده کړه کې شرم نشته. په قرآن شریف کې هم راغلي چې موږ ته پیغمبرانو هم ویلي چې وایي د علم په زده کړه کې شرم نشته. د علم په زده کړه کې شرم نشته، لیکن حیا سته. که چیرې موږ غواړو د جنسي روابطو اړوند خبرې وکړو، باید موږ د آداب معاشرت د خپل خبرو په پام کې ونیسو. نو دغه د واده اولین رکن چې موږ وایو چې ولې باید واده وکړو، اول دا دی چې د جنسي غوښتنو رفع کول دي. دوهم وایي مخکې له دې نه چې فروید راسي. فروید د روانشناسۍ هغه کس و چې لومړی ځل یې په دنیا کې په جنسي روابطو خبرې وکړې. مخکې له فرویده په جنسي روابطو خبرې کول شرم و، بیا حیایي وه. خو وایي اسلام د انسانانو د طبیعت مطابق یو دین دی. وایي اسلام د واده دپاره قوانین او مقررات لري. په قرآن شریف کې راغلي چې وایي نارینه او ښځه یو د بل دپاره تاسو میړه وماینه لباس یاست. نو تاسو کوشش وکړئ چې جنسي روابط جدي ونیسئ، زده یې کوئ په صحیح توګه. داسې مه کوئ لکه حیوانان چې جنسي روابط سره پالي. حیوانان هم یو بل باندې جنسي روابط پالي. سپی هم جنسي رابطه نیسي، انسان هم نیسي. باید د انسان او د سپي د جنسي رابطې ډېر فرق موجود وي. دوهم علت چې باید موږ واده وکړو هغه رواني ارامښت دی. موږ انسانان ټول رواني ارامښت لرو. زموږ په وجود کې یو شی د روان په نامه شته چې هغه باید سکون ولري. وایي د میړه او میرمنې کشش یو بل ته 3 علتونه لري د رواني لحاظه. ولې نارینه او ښځه واده سره کوي؟ ولې ښځه په اسلام کې نه کوي؟ ولې نارینه او نارینه واده نه سره کوي؟ ځکه چې دا په مرور د زمان سره دا احساسات د منځه ځي. لیکن الله جل جلاله د نارینه او د ښځې دپاره د نکاح کولو 3 د کشش جاذبې پیدا کړي دي، تر څو نارینه او ښځه چې واده سره وکړي د ژوند تر پای پر دوی یو در بله کشش سره ولري. یو علت یې دا دی، وایي د انسان او د 2 انسانان ورتوالی سره لري، د نارینه او ښځه یو رقم جوړ دي. الله جل جلاله وایي ما ستاسو دپاره ستاسو د وجود څخه ښځې درته جوړې کړې تر څو تاسو هوسا یاست د هغوی سره.
نو اول چې دی ورته والی دی جسمي فرقونه او رواني فرقونه دي د نارینه او د ښځې. نارینه او ښځه یو بل ته جذب کوي. دوهم علت چې د نارینه او د ښځې د کشش سبب کېږي هغه د یو ځایوالي غوښتنه ده په فطرت کې د انسان همیشه دې ته ضرورت لري چې یو څوک ولري، یو څوک یې حمایت کړي، یو څوک مینه ورکړي. او وای د مشکلاتو وخت کې میړه و ماینه یو د بل دپاره ډېر ښه حامي کېدلی سي. وای رواني مشکلاتو کنټرول، د مالي او عاطفي مشکلاتو د کنټرول دپاره موږ د ژوند ملګري ته ضرورت لرو. درېیم علت چې موږ باید واده وکړو، یو شی مخکې له دې چې زه ولاړ سم دغه رواني ارامش اړوند به یو خبره وکړو، هغه دا ده چې وای ښځه تاسو ته او تاسو ښځې ته لباس یاست. دا په قرآن شریف کې راغلي چې نو تاسو فکر وکړئ هغه کسان چې مثلا هم جنس بازي کوي، هغه کسان چې ښځه په ښځه یو تر بل سره رابطه رانیسي، دا ډېر وحشتناکه روابط دي. وایي شپه هم په اسلام کې د لباس په مثال لري، یعنې یو سکون دی شپه. نو جنسي رابطه او واده هم دغه رقم یو سکون لري. وای ولې باید نارینه او ښځه واده سره وکړي؟ یو علت یې دا دی چې ورته والی لري د انسانانو ښځې یو د بل سره، هلک او نجلۍ یا نارینه او ښځه. او دوهم علت یې دا دی وایي جسمي فرقونه لري. او درېیم دا دی چې د یو ځایوالي غوښتنه لري. نو په دې خاطر دوی باید واده سره وکړي او دوی ښه ژوند ته مخته تللی سي. راځو وایي د دې دپاره چې تاسو باید واده وکړئ، ما تاسو ته ویله چې 5 علتونه دي چې تاسو باید واده وکړئ. اول چې شو د جسمي جنسي غوښتنو دپاره موږ باید واده وکړو. دوهم د رواني سکون دپاره. درېیم د شخصیت وده او مکملتوب دی. وایي کله چې تاسو واده کوئ، الله جل جلاله ویل دی وایي ستاسو ایمان نیمګړی یې مکمل کېږي. او وایي واده پر ځان باندې باور ډېروي، ځکه چې ته یو څوک لرې، تا حمایت کوي، تا ته مینه درکوي، تا ته ناز درکوي. نو پر ځان باندې باور ډېرېږي. او پر ځان باندې باور یګانه شی دی چې که انسان یې ولري هېڅ وخت په رواني ستونزو نه اخته کېږي. یعنې که یو څوک د میړه و ماینه واده سره کوي او خپل په مابینځ کې خوشحاله ژوند لري، دوی هېڅ وخت په رواني ناروغۍ نه اخته کېږي. څلورم علت چې باید موږ واده وکړو یا جنسي روابط د واده په کنټرول کې ولرو، هغه دا دی د اولاد تربیې ته زمینه برابرول. که تاسو نکاح نه یې کړی، اولاد پیدا کړئ، ډېر لوی د اقتصاد دی. خدای چې تاسو نکاح کړی، اولاد پیدا کړئ، اولاد ستاسو دپاره یو ډېر لوی حامي دی، ستاسو یو ډېر لوی کومکي دی. او د مور او د اولاد رابطه ډېره یو مقدسه رابطه ده. وایي په دنیا کې مینې ډېرې سته، خو مینه چې د مور او د اولاد هغه به هیڅ چېرته نسته. نو د واده یوه ګټه دا هم ده چې موږ کولی سو اولاد تربیه کړو. وایي د انسان خوشبختي دا ده چې خپل د ځان په رقم یو اولاد ولري او د ځان په رقم یې تربیه کړي. بل 5م مسئله چې موږ باید واده وکړو هغه عبارت ده د ټولنیز روابطو ډېرول. په واده سره موږ کولی سو د نوي کورنۍ سره اشنا سو، نوي کورنۍ ځان ته نږدې کړو او روابط پراخ کړو. نو وایي د دې دپاره چې تاسو واده کوئ، تاسو 5 علتونه د واده دپاره لرئ. یو د جنسي غوښتنو رفع کول دی، بل د رواني آرامښت دی، درېیم د شخصیت وده او مکملتوب دی، څلورم د اولاد تربیه ده، او 5م په ټولنیز توګه د روابطو ډېرول دي. چې خوشبخته انسان هغه دی چې په ژوند کې د ژوند ملګری لري او ښه د ژوند ملګری لري، یو د بل سره یو د بل حمایت کوي، عاطفه مینه یو بل ته ورکوي، جنسي رابطه یو بل ته ورکوي، او یو د بل د اعتماد په نفس د لوړېدو سبب کېږي. مننه.